مونږ صرف د جنتونو نمونه اوریدلی دي خو جنتونه مونږ نه دي لیدلي. راځئ نن در باندې په دې دنیا چې الله پاک کم جنت جوړ کړی دی د هغې زیارت در باندې کومه چې د دې دنیا جنت یې دومره ښایسته جوړ کړی دی نو چې د هغه دنیا جنت پې څومره ښکلی جوړ کړی. دا ویډیو را سره اخرې پورې وګورئ او د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کوئ چې هر یو کس یې زیارت وکړي. تورن کی مرګورو چې څومره خلک دا ویډیوز ګوري او ضروري په خوشاله باندې شیر کوئ چې څومره تاسو خوشاله سره شیر کوئ دومره ډیر ثواب بس تاسو هم کیږي او زما به هم کیږي. نو مرګورو زه تاسو ته وایم چې زمونږ جنت دغه دی او چې موږ جنت ته تلل غواړو نو داسې ویډیوز مخې ته راشي چې ښې په خوشحالۍ شیر کړو او مخکې خپلو ملګرو ته یې ورسوو هغوی پې هم مینه راشي هغوی مخې ته شیر کړي او د نورو پې مینه راشي هغوی ښه مخې ته شیر کړي. نو الله پاک دې تاسو ته د دوزخ اور ونښیي او تاسو له د خدای د اتو واړو جنتونو حقداران جوړ کړي. خو ضرور راسره دا ویډیوز مخې ته شیر کړئ چې هر سړی د جنت حقدار جوړ شي او په زړه باندې رحم محبت وشي او ضرور دا ویډیوز مخې ته شیر کړي او ټول خلک خدای دې موږ د جنت حقداران جوړ کړي. ټول خلک په کمنټ کې راته امین ولیکئ او ډېره شیر کړئ ډېره شیر کړئ.